د مهترلام په پخواني ولایتي روغتون کې بشپړ لاسبستریز کلینیک او د ټریننګونو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. نن سه شنبه د زمري په 29مه نیټه له غرمې وړاندې د دغو دواړو خدماتي مرکزونو پرانسته د لغمان والي محمد آصف ننګ له لوري ترسره شو چې ورسره د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي، روغتیا پالانو د هیلنټ موسسې ولایتي مسؤل او یو شمېر نورو هم ګډون کړی و. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي د معلوماتو له مخې د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو او د عامې روغتیا وزارت او ولایت مقام په همکاري د مهترلام د ولایتي روغتون په پخواني انګړ کې یو کلینیک او یو د ټریننګونو هال فعال کړ. څنګه تاسو ته معلومه ده دلته تقریبا د اوسل خپل را پدې خپل خدمات تر ځکه د زړې شفاخانه کې او د شفاخانه زمونږ نوې تعمیر ته لاړل. دلته د ورسونه چې ډیر شاوخوا اوسېدل د ډیر ستونزو سره مخ په دې خاطر مو دلته د عامې روغتیا وزارت په همکاري د ولایت مقام په اسونه وکول شو چې دلته یو بشپړ روغتیايي مرکز چې لاس بستر به ولري ایجاد کړي چې کې ټول د واکسین برخه د ښځینه ناروغانو د نارینه ناروغانو ټول ستونزې به انشاءالله حلېږي. او همدا رقم د غلاندې بله هغه چې موږ کوو د ټریننګونو یو تالار چې ډاکټر جنرال سروري په نامه باندې وه نوی هم جوړ کړی د هغې په نامه اصلاح کړی او دا کلینیک د ډاکټر ثریا یوسفزۍ په نامه باندې دواړه خویندو ته د ښه احترام او د هغې ته د ګزارۍ په خاطر چې دوی خدمات عرضه کړي او ډېر خدمات کړي په دې خاطر هم دا کلینیک د ډاکټر ثریا یوسفزۍ په نامه او ټریننګ هم د ډاکټر جنرال سروري په نامه باندې ونومېد. نوموړی زیاتوي یاد کلینیک چې 10 بسترونه او د کافي اندازه ادویجاتو لرونکی دی د ډاکټر ثریا یوسفزۍ او د ټریننګونو حالیه د ډاکټر جهانارا سروري په نومونو ونومول شول. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د عامې روغتیا له رئیس څخه مننه وکړه چې د خلکو د ستونزو د راکمولو په موخه یې دا لسبستریز کلینیک فعال کړ. نوموړي له روغتیا پالانو څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ناروغانو درملنې او خدمت په خپل وخت ترسره کړي. په ورته مهال د یادې سیمې اوسیدونکي حاجي عزیز د عامې روغتیا له رئیس څخه مننه وکړه چې د قومونو غوښتنو ته یې په وخت سره رسیدګي وکړه او په پخواني شفاخانه کې دا کلینیک فعاله کړ. دغه مکني شفاخانه خو زموږ لپاره ډېر یو غنیمت و. هغه شفاخانه اوس فعلا چې مرکزي شفاخانې ته انتقال شو دغه ځای هم داسې خالي و او موږ د قوم او د خلکو ټول تقاضا ده چې دلته داسې یو کلینیک وي یو ایمرجنسي داسې یو شی افتتاح وشي چې دا زموږ بعضې مریضان چې ایمرجنسۍ کې راځي دلته یو تداوي او د دغه بررسۍ نه بعد که هغه شفاخانې ته انتقال هم شي دا بهتره. دا زموږ د خلکو تقاضا او د قوم او د خلکو اکثریت موږ یو څو جلسې هم سره وکول دي ملکانو سره دې سره به ډېر زیات حل شي. هغه کوم عاجل یا کوم هغه چې نشي کولی هلته لاړ شي هغه خلک به په دې ځای کې خپل هغه ابتدایي تداوي او دغه ته دوام ورکړي. که چېرته بیا ضرورت د دې و چې هغه ځای کې انتقال شي دا به بهتره. خو نهایتا دا خو ډېر یو عظیم کار و چې دغه ځای بېرته افتتاح وشو او دغه مړ ځای بېرته را ژوندی شو. نوموړي خوښي ښکاره کړه او زیاته کړه چې د دې کلینیک په فعالېدو سره به د دې سیمې د ډېرو خلکو ستونزې راکمې شي.